ورته مینت وکړم زارۍ وکړم په خوله یې کړمه ورته مینت وکړم زارۍ وکړم په خوله یې کړمه ښه کلک پښتون یم خو د یار سره پښتو نه کېږي نه داسې نه ده چې خبر مې له احواله نه ده ښه ور معلوم یم خو وسې د راتلو نه کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ادبي رنګونو یوې نوې مرکې سره شمس شینوار یم او دا مهال په کراچۍ کې میسته شاعر د پښتو ادب یو ځلنده ستوری هیواد افریدي صاحب سره ناست یم. خوشحاله یم وخت یې راکړی دی وخت ډېر قیمتي هم دی. نور مشران هم دلته موجود دي. د دو باقاعده د جرس ادبي ټولنې میاشتني چې کوم اجلاس کېږي هغه دی نو وخت ډېر قیمتي دی. راځو به چې هیواد افریدي صاحب سره د هغوی لنډه شان د هغو پېژندګلو پښتو د ژوند حالاتو پښتو په مرکه کې درته هرکلی وایم. هیواد افریدي صاحب خپل د ژوند حالات او پېژندګلو را سره شریکه کړئ. شمس ورځ تاسو ډیره مننه. تاسو په راتګ باندې ډیر خوشاله یم. زما لنډه پیژندګلو دا د خپل نوم معاذ لرمه د درادم خیل قوم تور شپر سره زما تعلق دی او د ژوند شپې ورځې د کراچۍ په ښار کې تیریږي. ادبي نوم هیواد افریدی لرمه. ملګرو هیواد افریدی صاحب هم زمونږ په کراچۍ خاوره هغه میشته شاعر دی چې ادب دپاره کار کوي ادب دپاره هلې ځلې کوي لیک لوست کوي او غواړي چې د خپلو خدماتو دغه سلسله مخ په وړاندې کړي ځکه چې په ننني دور کې خلک د ادب نه ډېر لرې پاتې کېږي بیا نوي نسل کې بیا زلمي کول کې نو ژوند مو څنګه تېرېږي او دغه هلې ځلې د شاعرۍ طرف ته راتګ دا سوچ مو څنګه پیدا شوی دی؟ شمس اوروره دا خو مطلب قدرتی یو د رب ورکړه دا چې په انسان کې قدرتی را پیدا شي د بچپن نه د هغه سره د ژوند سره دام لویږي. همدغه شانتې لویه شوه د پښتو او د خپلې ژبې سره د مینې یو مقام دی بس هغې سره ورو ته ورو دام راښکاره شوله. صحیح ډېره زیاته مننه. هیواد افریدي صاحب ډېر ټیم نه تاسو دغه شاعرۍ سره جوړښت دی او ماشاءالله موږ چې تاسو کوم دغه ناست او چاپېرچلو لیدو نو تکړه ملګري تاسو سره مشران دي خوش قسمته یې په دغه حوالې سره. بېشکه ډېره مننه ملګرو. راځو به چې د هیواد افریدي صاحب نه دغه د کلام اولنۍ نمونه وپوښتو او تاسو ته ډالۍ شي چې هیواد افریدي صاحب څه رنګ لري څه فکر لري څه خیال لري او څه پیغام لري. دوه شعرونو نه شروعات کوم چې هر شپه د نوي یاد په سنګل سرګدم هر شپه د نوي یاد په سنګل سرګدم هر سحر د نوي غم سره پاسېږم او لکه ټوله شپه مې ویر وي په ځان کړی سحر داسې په ماتم سره پاسېږم. غزل دی چې پروت په مندر یم وظیفه مې د توبې نیولې پروت په مندر یم وظیفه مې د توبې نیولې یو نامراد شان مراد لمې روژې نیولې. او شعر دی چې ما که تمام شپه شوګیر کړله نو خیر دی که نه شوګیر کړله نو خیر دی که نه هغې خو هم راپسې دوه سترګې ډیوې نیولې. او چې وایزه څه وایې چې ما به خدای بخي او که نه وایزه څه وایې چې ما به خدای بخي او که نه زړه بت پرست لرم او لاس کې مې تسبیح نیولې. مننه. او چې پښیمان څه نه دی په خپل جرم چې لا د پاسه پښیمان څه نه دی په خپل جرم چې لا د پاسه مرور هم لما په شونډو یې ګیلې نیولې. او په دې امید چې تر مرامه پورې ورسېږم خلک د پیر لمنې نسی ما یې خپې نیولې. او مقتده چې هیواده بیا دې کم حسین په زړه راوورېدو هیواده بیا دې کم حسین په زړه راوورېدو سلګې خبرې کړې سترګې دې سرې نیولې ملګرو دا د هیواد افریدي صاحب د کلام اولنۍ نمونه یقینا په دغه الفاظو کې چې کومه ښکلا ښکاري
زما په ذهن کې دغه یو سوال راتاویږي چې د الفاظو د جوړښت نه دا ماته معلومه شو چې تعلیم به مو هم ماشاءالله وی لیک لوست خوشته ستاسو. شمس اورورا تعلیم خو مې صرف میټریک پورې کړی، بس دا ده چې د پښتو دا مینه ده چې زه د بچپن نه د پښتو کتابونه لولم او تاسو وکتل چې زما ناسته د خو استادانو منځ کې ده، نو ټول د دې برکت دی. ډېر ښه. دا یقینا هیواد پردي صاحب چې څنګه و چې زمونږ ناسته هم په چاپیرچل کې د دې چې کوم ګیدرینګ دی د مشرانو سره کوم ناسته ده، نو زیاتره زده کړه او دغه کلام کې ښکلا هم راجوته شي چې دغسې مشرانو سره سړی کینی. نو هیواد پردي صاحب څه وایي چې څومره کلامونه به م لیکلي او شاعرۍ کې اکثر شاعران ملګري په نوي عمر کې کتاب طرف ته ډېر زور کوي چې مشهور شي، بیا د سوشل میډیا دور هم دی، کتاب طرف ته څه ذهن جوړېږي ستاسو؟ لیک خو چې کم سړی هم کی نو باید د دې دپاره کی چې زه هم کتاب شاپ کما، خو فلحال چونکې کراچۍ یو مصروفه ښار دی نو په دې وجه زه په بذات خود لکه لیک ډېر کم کوم او لیک را سره ډېر دی، د ډېر وخت نه کوم، خو لکه هغه شانتې لکه ورځ تر بلې لیک نه کوم، ښه په سکون سره لیک کوم. صحیح دی جی. هیواد پردي صاحب دا راته ووایي چې کم صنف مو زیات خوښ دی او کم صنف باندې زیات کار کوئ شاعرۍ کې په ادب کې؟ یاره شمس اورورا هسې خو ما په نظم هم کار کړی دی، کتا هایکو هم، خو لکه زیاتره زه په غزل لیک کوم او غزل مې خوښ. ډېر ښه. هیواد پردي صاحب څه وایي چې دغه نوي شاعري بیا د سوشل میډیا دور دا نوي ځوانان چې کوم شاعرۍ طرف ته راځي څه پکار دی هغوی ته چې د کومو خبرو خیال وساتلی شي چې هغوی شاعري هم پایداره شي؟ پکار د شمس اورورا چې د معیار خیال وساتلی شي، د استادانو کتابونه ولوستلی شي او لږ د حیا او د ادب خیال وساتلی شي. ډېره زیاته مننه. ملګرو راځو چې د هیواد پردي صاحب سره د هغوی دویم کلام تاسو سره شریک کو، د هغه د نورو جذبو پارونه وشي او موږ ته پته ولګي چې هیواد پردي صاحب یقینا لیک لوست ښایسته کړی دی او یو بل ښایسته نومونه هم تاسو ته مخ په وړاندې شي. څو شعرونه درته وایم اول، بیا به غزل وایم چې ژوند لا هغسې د ګوتو شمار کې وځي. ډېر ښه. زه لا هغسې د ستا په انتظار یم، ته لا هغسې دروغ وایې لګیا یې. ډېر ښه. زه لا هغسې رښتیا ورته ایثار یم. ډېر ښه. او ته لا هغسې د ژوند په مزو مسته، زه لا هغسې ژړېږم په چغار یم. ډېر ښه. ته لا هغسې پرانستې زلفې ګرځې، ډېر ښه. زه لا هغسې په دام کې ګرفتار یم. ډېر ښه. او غزل دی شمس اورورا چې د مینو لیونو ځینې مې سوال دی، د مینو لیونو ځنې مې سوال دی، محبت زوال پذیر کلا زوال دی. ډېر ښه. او یاره دا ځل مې درتله ممکنه نه ده. ډېر ښه. یاره دا ځل مې درتلل، یاره دا ځل مې درتله ممکنه نه ده، بندیزونه دی وطن باندې وبال دی. ډېر ښه. او د چا یاده تر لحد به را سره وي، ډېر ښه. د چا یاده تر لحد به را سره وي، که مرام دی تر زما د انتقال دی. ډېر ښه. او یو بدرنګ غوندې سیرت پکې اوسېږي. ډېر ښه. یو بدرنګ غوندې سیرت پکې اوسېږي، په ظاهر که دا صورت حسن جمال دی. ډېر ښه. او په بارخو کې دی وړه دا توره زخه، ډېر ښه. په بارخو کې دی وړه دا توره زخه، ښایسته دی پرې ولا ټول خدو خال دی. ډېر ښه. او ماتمي غوندې کراره توره شپه ده. ډېر ښه. ماتمي غوندې کراره توره شپه ده، یو سړی دی د غمونو پرې اټال دی. ډېر ښه. او غږ یې اورمه څه وایي ښه نږدې یو. ډېر ښه. غږ یې اورمه څه وایي ښه نږدې یو، لیدل نه کېږي تر منځه مو دیوال دی. ډېر ښه. او چې محمد مې آخري نبی منلی، ډېر ښه. محمد مې آخري نبی منلی، یو خالق لرم هغه چې ذوالجلال دی. ډېر ښه. او د هیواد په باب که څه لرې پوښتنه، ډېر ښه. د هیواد په باب که څه لرې پوښتنه، کابل جان ته ګوره بس دا مثال دی. ډېر ښه. ډېر ښه. هیواد پردي صاحب ستاسو په دغه شاعرۍ کې دوه ټکي زما په دغه کې راغلو. اکثر زموږ د مرکې هم دا کوشش وي چې د پښتو چې کوم نوي لفظونه دي د هغو داسې طریقې سره مخ په وړاندې ژباړه یا ترجمه وشي چې ملګري ته هم خبر شي. لکه بارخوږی یو ټکی تاسو استعمال کړی، بارخو شمس صاحب دا اننګي ته ویلی شي، اننګي ته ویلی شي. او دویم ټکی تاسو مرام استعمالوئ، دا مرام مقام ته ویلی شي. ډېره مننه. هیواد پردي صاحب دا راته وایي چې کم شاعر مو په شاعرانو کې خوښ دی، د کم شاعري مو زیاته لوستلي او هغه سړی چې وایي چې زه ترې متاثره یم یا مې خوښ دی؟ شاعران خو ډېر دي، تاسو ته به ډېر ګران انتخاب وي. خو انتخاب خو به د انتخاب کې به زه د پروفیسر رحمت الله در صاحب یو شعر تاسو ته ووایم. در صاحب وایي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي،
درد د زمانه داد په زور اخلي. نو استادان خو چونکې تاسو ته پته ده چې زمانه استه د کیسر صاحب غوندې استاد سره کېږي. کیسر اپریدي صاحب نو لوی نوم دی د ادب په ځمکه باندې. او داسې نور هم لکه ډېر استادان دي چې ښه لیک کوي، ښه د معیار لیک کوي او ډېرو سره زمانه استه هم شوې ده. د الله شکر دی په دې هغه باندې چې دی زما لکه ډېرو ښو ملګرو سره ناسته واشته وي. ډېر ښه. هېواد اپریدي صاحب څه وایي چېرې که زلمې کل زمونږ غواړي نو هغوی ته پکار دي چې د شاعرۍ باقاعده زده کړه وکړي، یا دا الهامي یا چې کوم وایي چېرې شاعري الهام دی یا آمد دی، څه پکار دي چې نن سبا چې کوم شاعرۍ کې ځوانان د بل شاعري یا د بل الفاظ راخلي، نو آیا دا شاعرۍ دپاره څومره نقصان دي یا شاعر ته یو نوي شاعر ته څه پکار دي چې هغه یو ښه مقام ومومي؟ شمس صاحب سړی چې د بل شعر رالي نو مطلب دا خو د ده چې کوم هنر دی هغه ښکاره نه شو، دا خو د بل هنر دی رالي او په هغې ځان ښکاره کوي. نو باید پکار ده چې څومره ستا ذهنیت دی یا څومره ته لیکل کولی شي د هغې په حساب وشي. بل پکار ده چې سټډي وشي، کتاب ولوستی شي، نو چې څومره دی کتاب لولي عمره به د ده چې دی ذهنیت کولاویږي، د ده سره به مواد را پیداویږي او ښه لیک به کېږي. ډېر ښه. هېواد اپریدي صاحب دا راته وایي چې سوشل میډیا باندې اکثر مونږ شاعران ګورو هغوی خپل کلام ورکړی وي، په هغې کې د ټایپنګ مسټیک یو لاندې ورته خلکو ډېر چا ورته لیکلي وي ډېر ښه، چا ورته وي واه. آیا دا ضروري نه ده چې هغه کلام دی الله سوشل میډیا ته راځي چې دغه باقاعده د تنقید نه وځي، هغه جوړ شي، دغه اصلاح وشي او بیا راشي؟ شمس صاحب د بده مرغه دا خو زمونږ سره لکه زمونږ پښتو ژبې له ډېر لکه یو د ستونزې سره مونږ مخ یو چې زمونږ زیاتره پښتنو ته تر دې پورې چې تاسو که دې وخت کې وګورئ زمونږ د پښتونخوا په ځمکه هم په سکولونو کې پښتو نه خیال کېږي. نو زما نوی کول زما بچی به پښتو څنګه زده کوي چې هغه ته پښتو لیکل نه ورځي، لوستل نه ورځي، نو هغه به پښتو د کومه نه لیکي. ډېر ښه. ملګرو دا د هېواد اپریدي صاحب خوږې خبرې د هغوی خیالات او فکر تاسو سره روان دي. غواړو چې د هېواد اپریدي صاحب نه د هغوی کلام یو بله نمونه بیا به ته اجازه تخلو، ځکه چې د دوی ټیم ډېر زیات قیمتي دی او دلته یو اجلاس هم شروع کېدو والا دی. هېواد اپریدي صاحب خپل کلام را سره شریک کوي، اخره کې بیا به ستاسو پیغام شریک کوو. غزل دی شمس وروره چې نه ښایسته یم نه مې مال او نه مې زر شته. ډېر ښه. نه ښایسته یم نه مې مال او نه مې زر شته. نه ښایسته یم نه مې مال او نه مې زر شته، ما به څوک ځان ته اشنا کړي څه باور شته. ډېر ښه. او حوصله که د لټون ځان کې پیدا کړې په قسم چې دریابونو کې ګوهر شته. ډېر ښه. او چې زما د جانان حسن ترې کمتر وي، ډېر ښه. وایه بل په نړۍ کم داسې بشر شته. ډېر ښه. او چې شکر خدایه پښتانه بې اسرې نه دي. شکر خدایه پښتانه بې اسرې نه دي. ډېر ښه. پس له تا نه منظور غوندې رهبر شته. ډېر ښه. او چې ته زما سره تمثیل د ځان ونه کړې، او ته زما سره تمثیل د ځان ونه کړې، زه یوازې یم ستا خو همسفر شته. ډېر ښه. او پښتنه ادبي مور لا بوره نه ده. ډېر ښه. پښتنه ادبي مور لا بوره نه ده، لا کاروان لري ممتاز لري کیسر شته. ډېر ښه. او مونږ له هم خدای حوصلې لوړې را کړې. ډېر ښه. مونږ له هم خدای حوصلې لوړې را کړې، غم یې نه کړو که واګدار سره پاور شته. ډېر ښه. ډېر ښه. مونږ کمړه شو چاپېرچل کې به ژوندي یو. مونږ کمړه شو چاپېرچل کې به ژوندي یو. مونږ کمړه شو چاپېرچل کې به ژوندي یو. یو کیسه زمونږ په باب هم مختصر شته. ډېر ښه. او پرهرونه د هېواد پرې ټکورېږي. ډېر ښه. پرهرونه د هېواد پرې ټکورېږي، ستا په سترګو کې لا دا قدرې اثر شته. ډېره زیاته مننه. ملګرو راځو په اخره کې د هېواد اپریدي صاحب نه د هغوی پیغام واورو او دغه ښایسته کلامونه هم تاسو ته در ورسي. یقینا خوندور کلام دی، سوچ او فکر لري. او بل په دا وخت کې موږ سره مشران درانه هم راورسېدل او د هغوی په مخ کې خبرې کول زه هم چې د هغوی په شان کې ګستاخي ګڼم، ځکه چې هغو نه اجازت موږ لا نه دی اخیستی. خو بهرحال غواړو چې د مرکې په اخره کې څنګه چې زموږ سلسله ده چې هېواد اپریدي صاحب خپل پیغام شریک کړي، څه وایي د ادب خاورې ته، نوي نسل ته، پښتون قام ولس ته؟ پښتون ولس ته بس د امن پیغام ورکو او غواړو چې د پښتو خپله ژبه وپالل شي او د دې خدمت وکړلی شي. او نور شاعران ادبي ملګري خو هسې هم دی تاسو د مخکې دي هغې لګیا دي دا خپل هلې ځلې کوي او خپل خدمات یې شروع کړي دي.
ډېره زیاته مننه ملګرو. دا و هیواد پریدي صاحب چې خپل کلام او خپل پیغام خپل خیالات تاسو سره شریک کړل. په اخره کې دغه یو خبره چې پښتون قام ولس که ترقي غواړي هغوی به تعلیم طرف ته راځي، امن طرف ته به راځي، مینه به خورئ او سره زلمی کل ادب سره ځان جوړښت پیدا کوي. هله به موږ مخ په وړاندې ځو، په نړۍ کې به موږ ته شمله را پسرېږي. تر روانې مرکې پورې خپل کوربه دانش افریدي او شمس شینواري ته اجازت ورکوي. تر بلې مرکې پورې د الله په امان.